د پلاستیک د کارونې روغتیايي، چاپیریالي او ټولنیز ستونزې څه دي؟ السلام علیکم. د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ چې چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. پلاستیک یوه خورا مقاومه، مضر او خطرناکه کیمیاوي ماده ده چې د له منځه تللو لپاره یې د ځمکې لاندې د 100 څخه زیاتو کلونو وخت ته ضرورت دی. په اوسني وخت کې په ټوله نړۍ کې د پلاستیک څخه په مختلفو شکلونو په زیاته اندازه ګټه اخیستل کیږي چې د بیلګې په ډول د اوبو د څښاک د پلاستیکي بوتلونو، د خوراک د پلاستیکي لوښو او د پلاستیکي کڅوړو څخه یادونه کولی شو. په اوسنۍ نړۍ کې په ورځني ډول د پلاستیک څخه په زیاته اندازه او په مختلفو شکلونو ګټه اخیستل کیږي. د بیلګې په ډول هغه ارقام چې د متحده ایالاتو د خوراکي توکو او درملو د ادارې لخوا خپاره شوي دي داسې څرګندوي چې یوازې امریکایان په یوه ثانیه کې 15 بوتله اوبه چې په پلاستیکي بوتلونو کې بسته‌بندي شوي دي په مصرف رسوي. د پلاستیک د کارونې له امله په انسانانو کې زیات شمېر روغتیايي ستونزې رامنځته کیدلی شي چې وروسته اشاره ورته کیږي. پلاستیک په خپل ترکیب کې د بایسفینول ای یا بی پی ای په نوم یوه خورا خطرناکه کیمیاوي ماده لري چې د نارینه او ښځینه د جنسي هورمونونو وظایف له خنډ سره مخامخ کوي او کیدای شي د اقامت ترڅنګ ګڼ شمېر نورې روغتیايي ستونزې هم رامنځته کړي. د دې ترڅنګ یوه بله ماده چې د انټي موني ترای اکساید په نوم یادیږي هم په پلاستیک کې شتون لري چې د عصبي سیستم د حجراتو په فعالیت خورا زهري اغیزه درلودلی شي. د دې ترڅنګ پلاستیک د زیات شمېر مضرو کیمیاوي موادو درلودونکی دی چې شمېر یې سلګونو ته رسیږي. په هغه صورت کې چې پورته ذکر شوي مواد د اوږده مهال لپاره وکارول شي کیدای شي د انسان په وجود کې د بیلابیلو ناروغیو د منځته راتلو سبب وګرځي چې ښې بیلګې یې سرطاني ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، د وزن زیاتوالی، اقامت او د شکر ناروغي بلل کیږي. په ځانګړي ډول پلاستیک په هغه وخت کې زیات خطرناک کیدلی شي چې کله په ګرمو محیطونو کې د ډیر وخت لپاره کېښودل شي. د پورته ذکر شویو ستونزو څخه د خپل ځان او خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره د امکان تر حده هڅه وکړئ چې په ورځني ژوند کې د پلاستیکي بوتلونو، د خوراک د پلاستیکي لوښو او پلاستیکي کڅوړو د کارونې څخه ډډه وکړئ او د هغې پر ځای په ورځني ژوند کې د شیشه‌یي یا خټینو لوښو څخه چې فوق العاده مسئون او بې ضرره دي ګټه پورته کړئ. د دې ترڅنګ د پلاستیکي کڅوړو پر ځای کیدای شي د کاغذي کڅوړو او یا هم د ټوټه‌یي کڅوړو څخه ګټه پورته کړئ. په دې برخه کې تر ټولو مهمه او د پام وړ نقطه دا ده چې هیڅ کله باید ګرمې اوبه او ګرم خوراکونه پلاستیکي بوتلونو یا لوښو کې ونه کارول شي. د دې ټولو ستونزو سره سره پلاستیک کولی شي په زیاته اندازه د اوبو، هوا او خاورې د ککړتیا سبب وګرځي چې د انسان څخه علاوه د ټولو ژوندیو موجوداتو روغتیا ته په زیاته اندازه ګواښ متوجه کولی شي. په همدې اساس ډیره زیاته هڅه وکړئ چې د امکان تر حده په خپل ورځني ژوند کې د پلاستیک کارونه راکمه او محدوده کړئ ترڅو له یوې خوا مو خپلې روغتیا ته ګټه رسولې وي او له بلې خوا مو د چاپیریال په صفا ساتلو کې هم خپل مسؤلیت ادا کړی وي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.